السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی روکې خیر؟ خیر دی. خیر دی. یو عرض کوم روکې جی ګرم ډېر زیات راځي خو بیا هم که نه 3 ورځې کېږي بیخي مې اړوڅه خوړلي نه دي د 3 ورځو نه هرې الله په رضا قسم د وسه کېږي زه به ستاسو ډېر شکر ګزار یم الله په رضا زما لږ څه مدد وکړي څه کې روکې څه چل دی دا د پته نشته دا څوک دی چرسي سړی ځان ته به چرس پرې اخلي اوس به دغه ځواني ولې تباه کوې دا خو اوس ځان نه ښه سړی جوړ کړي پوه شي چې هلته لاړ شي چل پسکي نو دغه ځواني ولې تباه کوې د ځواني مه ورکوه که نه چرسي سړی دی وایي بس پکې هلته چرس پوډر دې ځان ته پرې اخلي نور څه به نه پرې اخلي ځان به ورکوه که نه ځان ته به چرس پرې اخلي ګوره ګرانه هلته ناستې چرس غریب سړی دی ما که ځان ته روټۍ مټۍ پرې اخلي روکې دا ته پته نشته دا غریب سړی نه دا چرسي دی دا ځان ته لاړ چې هلته چرس پې والي چرس پې څکي دې د لاسه ټوله معاشره تباه شوه دا ځان ته به ووایي چې زه روټۍ پخوم روټۍ نه پې اخلي چرس مه پې اخلي دا معاشره ټوله دی خو تباه السلام علیکم. وعلیکم السلام. دکانداره داسې کار وکړه چې دا ګوډلي سګرټ خو لږ راکړه یو 10 دانې سګرټ غواړې؟ سګرټ غواړم. څومره غواړې؟ یو بس 100 روپو راکړه او یو مچس هم ورسره راکړه. مچس هم غواړې؟ مهرباني. روکې تا دا وکتل او دا خو مغه کاست که نه دا پیسې وکړې دا ما نه وي دا روټۍ ځان ته کور ته نه پې اخلي پوه شي دا چرس پوډر پې اخلي ودې کتل هغه ځواني تا تباه کړه ته ورسره برابر شه چې دا ځان څه جوړ کړي دا ځان ته وګوره دا وګوره دا څه حالات دی دا ته به څو پورې دا زندګي کوې دا ځان څه جوړ کړي دا به د مشرۍ بدنامي ده ستاسو د لاسه وشوه پوه شي چا ته څوک سوال کوي ستاسو لاسه نه شي کولی ولې تاسو ته د لاسه مونږ هېچا ته هم نه شو ورکولی ته به څو پورې دا زندګي کوې دا ځان څه جوړ کړي ما دا کتې پرېږدوه پوه شي السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر څنګه چل دی د وکیل روره خیر دی برابر یې طبیعت ښه دی خیر دی او د عبدالله څنګه ناست دی عبدالله وګوره سجید راغلی دی راشه غاړې په خیر څنګه چل دی عبدالله روره خیر طبیعت صحت ښه دی سجید روکې څنګه چل دی ماشاءالله اوس به ډېر صفا ښکاري ښه دا ولې ابا یار دې کې زما خپل څه کمال شته پرون چې تا ما ته کومې خبرې وکړې که نه نو هغې زما یقینا ټوله زندګي بدله کړه د هغې خبرو په وجې زه نن داسې یم ما پرون ما ته دا احساس وشو چې هغه کومه زندګي زما وه نشې به مې کولې تماشې غلې به مې کولې هغه زندګي چې د نشې په وجې به ما نه خپل ملګرو کرکه کوله ملګرو به رانه نفرت کولو سلام به مې نه اخېستو
نو هغه ټوله زندګي ما پرېږدوله زه اوس راغلم ما دا ځان سره اراده وکړه چې زه به خپل محنت کوم مزدوري به کوم او ما نن بازار کې د مالټو کاروبار شروع کړی اوه ماشاءالله مبارک شه. ډېره مبارک شه. ډېره بس رکه دا خبره ده کنه چې موږ تاسو اوس دا غلطه خبره کوو چې موږ تاسو دا نشو پرېښودی هر سړی هر ورور ته موږ دا خبره کوو چې یاره دا دې پرېږدئ خپل ښه کاروبار دې شروع کړي وګوره ته نن څومره صفا ښکارې دا ستاسو زما باندې دا د ډېر منن احسان د دی. معاشرې خلک ټول داسې پستور سلام کوي ولې چې ته یو ښه زندګي دې شروع کړه پوه شې بېکاره زندګۍ نه ووتې او انشاءالله شروع کې محنت دې کوي مزدوري دې کوي د هغې په وجې به د هغې ملګري وي مور پلار به مور پلار وي وروڼه به وروڼه وي د معاشرې ټول خلک به قدر عزت کوي بالکل دا صحیح ډېره خبره ده. مننه ډېره تاسو ته ما د ملټۍ راوړې مهرباني دا کور ته یوسه، کور ته. مور کار به تعالی دې درناک کړي چې زما سره دې او څه خدمت وکړه ما ته ووایه که نه ډېره مننه بس الله بس داسې تعالی محنت پکوي ښه که نه او انشاءالله جزاک الله انشاءالله ودې کتل نو کې څنګه بدل شي څومره ښایسته ښکارېدو پوه شې والله څه ډېر ښایسته ښکاري هسې خلک وایي موږ زندګي نشو بدلولی څوک یې بدلوي دا شی بدلولی شي وګوره څومره ښایسته ښکاري خلک به څومره اوس ورته اعتبار به هم پکې هر څه به پکې وي जी के दरमियान कतल को दा वीडियो में फर्क शी मुंग कुरम माइंस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दर जरूरी लाइक और सब्सक्राइब करें मुंग गैम पेज दे ची कुम शायद पेज चले द कुरम स्टोरी हम दस लाइक और सब्सक्राइब कोई ची इंशाल्लाह लिंक भी होती द जरूरी सब्सक्राइब